دې مونږ لکه توتیانو نندلې سبا بزونه. واه واه واه. سلامونه ملګرو، عادل ارمان یم او دا مهال چې دی مونږه د سوات چړیاګر ته راغلي یو چې زه یم ښاغلی بلکې بناغلی عرب تابان صاحب دی، ځان یې نانګارم کو او سمیع الله ګران صاحب دی. وی یو چینار پکې ولاړ وي، د چنچڼو پکې شور وي. دلته د توتیانو دغه دې ته څه نوم مشهور چغار به تاسو اورئ. نو بس مونږ وایو چې د دې ویډیو په بیکګراونډ کې مونږ څه میوزیک ونه لګو، دغه موسیقیت چې دی نو دغه وله پوره دی. چړیاګر د تاسو هم په وړومبي ځل دلته راغلی، نو اول داسې احساس وی او بیا چې دی نو شعرونه راته ووایي په تیز اواز. حاجي اول خو دا چې ډېر ښایسته ځای دی او د چا چې هم د فطرت سره مینه وي، د ځناورو سره، د دغه توتیانو سره، د مرغو سره، نو هغه دې خامخا یو ځل راشي او دا ځای دې ویني او شعرونه به قلار شو. نه نه خیر دی، شعرونه وایو، شعرونه وایو ارشاد جي. تا ته پرېږدم لارې کوڅې کلی او چم روان یم، زه د خپل جوبل ارمانونو سره سم روان یم او وخته منمه ما به مال او زر ګټلې نه وي، خپله نامه خپل وارثانو ته پرېږدم روان یم. واه 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 ګران صاحب، دا تازه شعرونه وو؟ دا زاړه شعرونه. ها ورابو شو ښاغلی عرب تابان صاحب لا ووایم دې توتیانو باره کې راته رایاد شوې وه، ډېره زړه سندره ده. ارشاد لیلو باغ د باغوان دی، مونږ لکه توتیان یو نندلې سبا بزونه. لیلو باغ د باغوان دی، مونږ لکه توتیان یو نندلې سبا بزونه. بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. ډېر ښه تابان صاحب. وی ما څومره په خوارۍ ورته ورو ورو خبرې زده کړې، کنځل کوي اوس ما ته چې خارو خبرې زده کړې. نو بس مونږ له چې دی د سوات زو نه راکړې اجازت په لوی الله مو سپارم، د خدای په امان.